السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په نوې ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو خپله د فیسبوک آیډي د ټول عمر لپاره ختم کړو. یعنې دوستانو کله چې تاسو دوه آیډیګانې لرئ نو دوستانو تاسو یوه غواړئ چې د ټول عمر لپاره یې ډیلیټ کړئ، یا دوستانو تاسو غواړئ چې ډي اکټیویټ یې کړئ، یعنې دوستانو ستاسو د ډیټا دې په فیسبوک کې موجوده وي او ستاسو آیډي دې بل چاته نه ښکاري، یا دوستانو تاسو غواړئ چې د ټوله آیډي لا فیسبوک څخه هم ډیلیټ کړئ چې تر څو ستاسو ملګرو ته هم نه معلومیږي. نو دوستانو ما هم په دې کې تاسو ته نن ویډیو جوړه کړه چې تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ چې څنګه کولی شو خپله فیسبوک آیډي د ټول عمر لپاره ختم کړو. نو دوستانو ویډیو تر پایه را سره وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکریب کړی نه وي زموږ د یوټیوب چینل سبسکریب کړئ او په خوا کې د ګنټي نشان ورسره ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي. نو دوستانو دې لپاره به لومړی تاسو راشئ فیسبوک ته. فیسبوک ته به تاسو داخل شئ. نو دوستانو کوم چې تاسو وینئ د درې لاینز باندې په درې لاینز باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته. نو دوستانو را بشئ دلته ښکته کې سیټینګ اینډ پرایویسي ته، په دې سیټینګ اینډ پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته یو دغه رقم انټرفیس را درومي. دغه رقم انټرفیس کې به تاسو دلته وګورئ سیټینګ، په دې سیټینګ ته به تاسو بیا داخل شئ. نو ملګر کله چې دغه ځای ته داخل شئ نو دغه رقم تاسو ته یو بله انټرفیس هم درکوي. نو ملګر که دلته به تاسو ته دغه رقم انټرفیس درکړي، را بشئ دلته ښکته کې. نو دوستان تاسو به دلته یو کمانډ دی هغه به تاسو وګورئ، اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول. نو دوستانو کله چې تاسو دغه پیدا کړو اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته اکاونټ کنټرول او اونرشپ باندې کلیک وکړو نو دوستانو دغه رقم انټرفیس په تاسو ته یو بل هم راشي. ګورئ دوستانو موږ ته لیکلي دي په دلته په دوهم آپشن کې چې ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن، په دې ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن باندې کلیک وکړو نو دوستانو دلته موږ ته لومړی سر کې راکړل شوی دی ډي اکټیویټ اکاونټ. نو دوستانو کله چې تاسو په دې ډي اکټیویټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ نو دوستانو تاسو آیډي به ختم شي، صرف او صرف د فیسبوک نه ختم شي او ستاسو ډیټا به په فیسبوک کې موجوده وي. نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ چې نه مونږ د ټول عمر لپاره خپله آیډي ختموو نو دوستانو را بشئ دلته په دې ډیلیټ اکاونټ باندې به تاسو دلته چک مارک کېږدئ، بیا به کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دوستانو دلته کلیک وکړو نو دوستانو دلته به راشئ ښکته کې. کله دوستانو چې دلته ښکته کې راغلی نو دوستانو دلته لیکلی دي ډیلیټ اکاونټ، په دې ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته په ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو نه دلته هغه پاسورډ غواړي کوم چې تاسو ورکړی و او ورکړی مو وي. نو دوستانو ځکه دا پوښتنه درنه کوي چې ستاسو دغه آیډي د ستاسو په رښتیا ده او که د بل چا ده. نو دوستانو که چېرته ستاسو آیډي وي پاسورډ مو صحیح ورکړو، کریکټ و پاسورډ، نو دوستانو تاسو دغه خپله آیډي ختمولی شئ. نو دوستانو ما دغه پاسورډ ورکړی او زه غواړم چې دغه پاسورډ ورکړم. ګورئ دوستان دلته لیکلي ډیلیټ اکاونټ کنفرم پرمننټ اکاونټ ډیلیشن. نو دوستانو تاسو ګورئ دلته موږ ته دغه که تاسو چیرته ووایئ نو دوستانو وایي چې دلته به له یوې میاشتې څخه 1 ساعت تر په یوې میاشته کې به ستاسو اکاونټ دی هغه به ډیلیټ شي، که په یوه ورځ کې ډیلیټ شو، که په 2 ورځو کې ډیلیټ شو او که په 13 ورځو کې ډیلیټ شو. نو دوستانو دلته به راشئ ډیلیټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو نه دلته ګورئ دوستانو مونږ اکاونټ چې و هغه ډیلیټ شو. نو دوستانو یور اکاونټ هیز بین شیډول فار پرمننٹ ډیلیشن اف یو لاګ انټو فیسبوک ود ان نیکسٹ 30 ډے.
نو دوستانه 150 ورځې لپاره به تاسو هیڅ کله نه ورته داخلیږئ خپلې ایډي ته. که دوستانه چیرته تاسو له 150 ورځې د مخې تاسو چیرته ورته داخل شوئ نو دوستانه بیا هم د ډیلیټ اکاونټ هیڅ کار نه کوي. نو دوستانه دغه د ماته بل اپشن هم راکړو اوکې. کله دوستانه زه چې په دې اوکې باندې کلیک وکړم نو ماته وایي چې تاسو بل اکاونټ ته داخل شئ یا بل نوی اکاونټ درته جوړ. نو دوستانه دغه وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته مو جوړه کړې وه او تاسو ته مو اپلوډ کړه. نو دوستانه که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. نو دوستانه بیا هم هیله کوم که چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي وئ نو زموږ چینل سبسکریب کړئ او په خوا کې د ګنټي نښان سره وایي چې زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې تر رسیږي. نو دوستانه بیا هم که چیرته ستونزه وه پکې نو موږ ښکته کمنټ کې هم ویلی شئ. مونږ به دوستانه تاسو ته په هغې کې ویډیو جوړوو. نو دوستانه کله چې تاسو په یو څه کې ویډیو غواړئ او دوستانه مونږ ته په ښکته کمنټ کې ویلی شئ. نو دوستانه بیا چې تر بلې ویډیو حاضرېږم.